که هر څومره ګناهګاره یې لیکن ناامیدي مه کوه او د خیر کارونه مه پرېږده. هیڅ وخت دا سوچ او دا فکر ونه کې چې زه خو په پلانې ګناه باندې اخته یم، زه پلانې بد کار کوم، نو الله تعالی به مې دغه نیک عمل قبول نه کړي. داسې هیڅ وخت مه کوه. اول خو الله رب العالمین دا فرمایلی چې لا تقنطوا من رحمت الله. د الله رب العالمین د رحمتونو څخه ناامیدي مه کوئ. چې کله په انسان کې د ناامیدۍ مرض پیدا سو، دا تر ګناهونو هم سخت مرض دی. دا خاص د شیطان یو عظیم کار دی چې په انسان کې وکړي چې دی د الله رب العالمین له رحمته ناامیده کړي. او بل نیک اعمال مه پرېږده، که هغه هم لږ عمل وي، د خیر کار وي، د ګناه په خاطر هغه مه پرېږده چې زه خو نو په ګناه اخته یم دا کار به کیدای سي الله نه قبول. دا ډېره لویه غلطي ده. معارف الاسلام اداره خپل لمونځ کوه او د روژې په میاشت کې روژه نیسه او دا شان نفلي روژې نیسه. د قرآن عظیم الشان تلاوت کوه، ذکر، تسبیحات، نفلي لمونځونه، صدقات وغیره نور د خیر کارونه دا مه پرېږده کوه، که څه هم بل طرف ته په ګناه باندې اخته یې. د دې د خیر کارونو به یو عظیمه فایده بیا دا راوځي او لوی برکت به تا ته دا په لاس درسي چې د دغه نیک عمل په وجه به ته بیا له هغې ګناه هم راوګرځېږې. دا یو ډېره لویه فایده ده چې دا په کتابونو کې راځي. امام یافعي رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده د امام شبلي رحمه الله څخه، او دا واقعه په ارشاد العباد کې امام احمد ابن محمد الغزالي رحمه الله هم نقل کړې ده. هغه زه په یو قافله باندې روان وم، شام ته مو سفر کوي. نو دلته په لاره کې څه اعراب راووتله چې زموږ سره په قافله کې څه سامانونه را سره وه، څه د خوراک توکي را سره وه، هغه یې ټول رانه واخیستل او موږ یې هم له ځانه سره بوتلو خپل ځای ته. نو په دغه قافله کې چې زموږ سره د خوراک کم شیان وه، نو هغه شیان دوی خپله هم خوړله او د دې غلو چې کم امیر و هغه امیر ته هم عرض کول، هغه ته هم ورکول دا وخوره دا وخوره. نو هغه امیر خوراک نه کوي. فقلت له لم لا تأکل، ما ورته ویل ته ولې خوراک نه کوې؟ دا دومره میوې زموږ سره په قافله کې راسره دي او تا ته د خپل ملګري درکوي او ته خوراک نه کوې؟ هغه ورته ویل انا صائمون، زه روژتي یم، روژه مې په خوله باندې ده. نو امام شبلي رحمه الله وایي ما ورته ویل چې تا پر لاره باندې د خپل ملګري درولي دي او هغه خلک شکوي، د خلکو نه مالونه اخلي او داسې خلک راځي چې هغه قتل کوي، قتلونه کوي، غلاوې کوي، ظلمونه کوي، وانت صائمون، او بل طرف ته ته روژتي یې، روژه دې په خوله ده. فقال هغه راته ویل یا شیخ اترک للصلح موضعا، د الله رب العالمین سره د صلح یو ځای پرېږدم چې بیا په دې روژه باندې زما د خپل لوی الله جل جلاله سره صلح او روغه وسي. نو امام شبلي رحمه الله وایي هغه زموږ سره قافله وګرځوله، موږ ولاړو پر خپله لار باندې. بل وخت وینمه زه به کعبه شریفه کې یم، هغه د غلو مشر مې ولیدی پر بیت الله شریف باندې طواف کوي، په احرام کې و. نو ما ورته ویله چې انت ذلک الرجل، ته هغه یو نه یې؟ موږ چې شام ته سفر کوي او غلو زموږ قافله ووهله او ته د غلو مشر وې؟ فقال نعم، هغه راته ویل چې هو زه هغه کس یم. ذلک الصیام، دغه روژې وې اوقع الصلح بیننا، چې زما او د الله رب العالمین په منځ کې صلح واقع کړل. د هغه روژو په برکت باندې الله تعالی سره مې صلح وسوه، هغه ټول کارونه مې بیا پرېښودله، غلا، د خلکو مال اخیستل، خلک قتل کول، په لاره باندې خلک شکول، دا ټول مې پرېښوله، د الله جل جلاله سره مې صلح وسوه. الله تعالی رحم راباندې وکړي. ډېره ناشنا خبره ده. نو مطلب دا چې که یو طرف ته په ګناه باندې اخته کوشش وکړه د ګناه نه ځان راټول که، د الله رب العالمین نه معافي غواړه، دا دعا کوه چې یا الله توفیق مه ورباندې راکړې، دې ګناه نه مې وساتې، دې ګناه نه امان راته نصیب کړې. او بل طرف ته چې څومره دې وس کېږي هغومره د خیر کارونه کوه
الله رب العالمین به د دې خیر کارونو په برکت د هغو ګناهونو نه هم وساتي او د نیکۍ او د هدایت و طرف ته به دې مخ کړي.